ابابیل مرغانو چې د ابراها فوج یې تباه کړی و هغه په سعودي عرب کې کوم ځای کې دی؟ د یو ورور سوال لکه تاسو سره لږ شان هم ټیمي پوره تاریخ واورئ چې دا څنګه تباه کړی او کوم ځای کې سعودي عرب کې دا ځای دی. نو راځئ چې دا ویډیو وګورو. د ورور سوال کړی دی وایي په مکه کې هغه کومه علاقه ده چې ابابیل مرغانو پکې د ابرها لښکر او ابرها ویشتي و په کاڼو سره ولته الله مردار کړي. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې ابرها کله تیاري وکړه او راورسېدو مکې ته کعبه یې ورانوله او خپل یو غټ لښکر یې راوستی او په هغې کې هتیان راوستي. په هغه وخت کې هتیان لکه نن سبا چې ایټم بم وي د یو ملک سره او جازونه ورسره یو ټینکونه ورسره نو ځان سره هتیان راوستي وو. کله چې د وادي محسر ته راورسېدو، وادي محسر او دا د مزدلفې او د مینا په منځ کې ده، بلکل نه په مزدلفه کې راځي نه په مینا کې راځي، په منځ کې لږ ځای دی، دې ته ویل کېږي وادي محسر. دې ځای ته چې کله د ده د اتي راورسېدو چې د هغه اتي نوم محمود و، هغه اتي دغه ځای کې کېناستو مخ کېناتو او داسې ویل کېږي چې کله د مکې طرف ته کعبې ته یې مخه کړه نو نوفیل ابن حبیب راغی او د دې اتي خوا کې ودرېدو او په غوږ کې ورته دا وویل محموده کښېنه فانک فی بلد الله الحرام، چې د الله په داسې ښار کې چې هغه عزت والا ښار دی. نو هغه اتي هلته کښېناستو او نوفیل لاړ غرونو ته به راوختو، خلکو په غرونو کې پناه اخیستې. نو هغوی د اتي ووو سزا یې وله ورکړه او پاس او پاس او هغه نه پاسېد. بیا د ده دا مخ یمن ته کو راپاسېد، چې مکې ته کعبې ته کو بیا کېناستو، چې بیا وله شام ته مخه کړه یو راپاسېدو، چې بیا وله کعبې ته مخه کړه هغه کېناستو، مشرق ته وله مخه کړه هغه راپاسېدو، چې دې کعبې ته کو بیا کېناستو. دغه ټیم کې په دوی باندې الله ابابیل مارغان را لېږلي چې د هر یو مارغه سره به درې درې کاڼي او د هغې تفصیل قرآن کې مشته او حدیثونو کې ذکر شوی دی او نورو ځایونو کې بیان شوی او الله رب العزت د هغې دلاسه هغه ټول دلدل کړي دي. نو کوم ځای کې چې الله رب العزت دا لښکر تباه کړی دی واضحه دا ده والله اعلم چې دا دغه وادي محسر دی د مینا او د مزدلفې په منځ کې برزخ، برزخ یعنی پردې ته وایي، یعنی دا وادي محسر برزخ دی د مینا او د مزدلفې په منځ کې، یعنی پرده ده، یعنی نه اخوا دی نه دی خوا. او موږ ولې د قبر دی ژوند ته برزخ وایو؟ څنګه نه اخوا نه دی خوا؟ نه قیامت کې نه دنیا کې، ځکه ورته برزخ وایو. نو دا هم برزخ دی وادي محسر چې نه په مینا کې دی نه په مزدلفه کې دی. او دې باره کې بعضو علماو صراحت کړی دی دغه علاقه او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اعلم چې په دغه ځای باندې تېر شو. نو روایت کې راځي چې ډېر زر زر په دې وادي محسر کې تېر شو، ډېره تادي وکړه او دا د هغه طریقه وه چې کوم ځایونو باندې به عذاب نازل شوی نو هلته به هغه تادي کوله، په هغه ځای کې به نه اوسېدو ډېر. دغه شان تبوک ته چې تللی هلته هم دا کار کړی. نو په سمودیانو باندې چې کوم ځای کې عذاب راغلی رسول صلی الله علیه وسلم دلته مه ایسارېږئ او زر ځئ. نو دې وادۍ کې او دې خوړ کې دې علاقه کې مو رسول الله وسلم تادي کړې وه. نو والله اعلم ظاهره دا ده چې ابرها او د هغه لښکر الله په کوم ځای کې تباه کړی وادي محسر کې. او کوم ځای کې وادي محسر؟ د مینا او د مزدلفې په منځ کې. چې اوس هم لاړ شي معلومات وکړي نو هلته خلکو ته معلوم دي. او موږ هلته د خزعبلاتو نه او د فالتو کیسو نه دمه کېږو. که موږ چې ته صحیح تاریخ معلومولی نو موږ به صحیح معلوم کړی، خو زموږ هلته ټول زموږ د خلک بر صغیر نه چې راشي د دوی ټول شوق اولنی او اخرنی د قبرونو سره وي، په قبرونو پسې ګرځي. بس صحیح ده که ته معلومې تاریخ چې یاره د پلاني قبر کم ځای کې دی پلاني کم ځای کې دی، دا یو تاریخ معلومول دی، عبادت نه دی. صحیح ده کولی شي، خو دې قبرونو له تله او هلته جړاګانې او د هغوی نه خاورې راغسته او قبرونه سټل او د هغوی ته چغې ویل او هغوی ته یا مدد ویل، دا زمونږ په خلکو کې ډېر دي. لکه د دې په ځای څوک صحیح تاریخ معلومول غواړي او بل په دغه خلکو اعتماد نه دی پکار. دا ګاډو والا چې هلته ولاړ وي
زه نه یم چې ټول دروغجني خو هغو کې دروغجن هم شته او بل دی چې هغه دوه درې ځایونه تا ته ښایي په مکه کې راته څه ښایي عرفات ته دې بوځي مزدلفې میدان ته وښایي مینا ته وښایي خبره ختمه شوه مدینه کې یو څو ځایونه دي احد غره ته دې بوځي خندق سره چې کوم ځای کې هغه جومات جوړ شوی دی اوس غټ هلته دې بوځي مانځله او دا یو څو ځایونه دي چې تا سره یو داسې عالم وي صحیح عالم چې هغه سره دې علاقو باره کې علم وي نو ما داسې ملګري علما لیدلي مونږ یو پیر دی مدینه مکه کې را تاریخي ځایونه معلومول زه هم یو څو ملګري را سره نور یعنې سبحان الله دا ځایونه داسې معلوم کړي دي چې روډ دی په هغې ګاډي روان دي او دغه ځای دا ګاډی چې په اوس روان دی په دې ځای کې پلانې واقع شوې ده او په دې کې هغوی دکتورا کړې ده یعنې تخصصي دغه تاریخ دی و داسې سړی ته صحیح ځای ښایي او داسې دې بوځي او بیا هغه ګاډو والا خو پیسې ګټل مقصد دي ته پته دی بهر ملک نه راغلی دی څه نه څه خبر دی او غټ چکر زمونږ غار حرا ته لګي غار حرا ته به بره وخېږي په دې ګرمۍ کې او بیا به هلته دوه رکاته لمونځ کوي او بیا په کاڼو باندې خپل نوم لیکي دې کاڼو له ورشه غار حرا ته زه ختلی یم دا عرفات کې چې کوم غر دی او نور ډېر تاریخي ځایونه ما لیدلي د بل قوم نومونه پکې ما نه دي لیدلي خو دقه زمونږ د دې پاکستانیانو افغانیانو انډینو بنګالیانو د دوی دا نومونه پکې عربو پکې څه نه وي د انګریزانو پکې څه نه وي د نورو عجمو پکې څه نه وي زمونږ دا خلک ځي او ته به یې چې بس د تاریخي کارو دلته ولیکه نو پلانې او د پلانې شوې نو که صحیح تاریخ څوک معلومول غواړي او شوق وي نو د داسې ملګرو سره بیا رابطه کوي چې هغه یقیني په دغه ځایونو پوه وي نو وادي محسر هلته معلوم ځای دی چې لاړ شي نو لیدی شي هغه ځای چې مکه مې ته وادي محسر ویلی کېږي ښه دا ډېر قیمتي ډېر بهترین او ډېر ناشنا بیان دغه شان بیاناتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ السلام علیکم ورحمت الله